سلامونه مو له همت ټکنیکل چینل څخه ومنئ. د TRX ګټل یو بهترینه فری ویب سایټ دی. تاسو کولی شئ له دغه څخه فری TRX وګټئ. TRX هم ډېر اسانه ګټل کېږي ورڅخه. یوازې ګیم کول دي، همداشانته هر یو ساعت کې ورځئ او سپین ته ووایئ او په سپین کې چې تاسو ته څومره TRX راووتل هغه تاسو بیلانس ته جمع کېږي او د هغې تر څنګ په ریفرل باندې هم تاسو کولی شئ له دغه څخه فری TRX وګټئ او بیا تاسو کولی شئ ګټل شوي TRX هر والټ ته، بایننس ته، بایبیټ ته، ټرست والټ ته، هر والټ ته کولی شئ وډرا کړئ. راځه ما دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیمه. که چېرې کې تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. د دغه ویب سایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې زه تاسو ته پرېږدم او که فیسبوک کې ګورئ نو له لومړي کمنټ څخه یې ترلاسه کولی شئ. تاسو چې کله لینک باندې کلیک وکړ تاسو ته به دا ډول صفحه راشي. دلته به لومړی دغه ساین اپ باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو تاسو ته یوه بله صفحه راخلاصېږي دا ډول. دلته لومړی خانه کې یوزر نیم به ورکړئ، صحیح ده، دلته دغه ځای کې، او دلته به ورته ایمیل ورکړئ، دلته به پاسورډ ورکړئ او دلته هماغه پاسورډ، صحیح ده، یعنې دواړو کې به یو شانته پاسورډ ورکړئ. لاندې دغه ځای کې زما ریفرل کوډ دی، دغه سکرین باندې تاسو ته ښکاري، دغه ریفرل کوډ به ورکړئ. زه راځم دغه فورم تاسو ته ډکوم. تاسو کتلی شئ ما دغه فورم ډک کړ. لومړی مې دلته یوزر نیم ورکړئ، سیده نوم به ورکړئ، اخر کې یو دوه عددونه ورسره ورکړئ. دلته ایمیل مو ورکړ، دغه ځای کې ما پاسورډ ورکړئ، سیده پاسورډ یو څه سټرانګ پاسورډ ورکړئ، قوي پاسورډ ورکړئ او دلته هم هماغه پاسورډ ورکړئ، دواړه کې یو شانته پاسورډ ورکړئ. لاندې دغه ځای کې زما ریفرل کوډ که تیار یې وانه اخیست نو دغه ریفرل کوډ د سکرین باندې ښکاري، دغه به ورکړئ او لاندې دغه ځای کې دا کیپچا چې دا کله چې دا کیپچا حل شوه، یعنې دغه ټیک مره علامه ورسره راغله نو له هغې وروسته به راشئ لاندې همدغه ساین اپ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه جوړېږي. پس تاسو ته ولیکل چې تاسو اکاونټ چې دی هغه سکسسفولي شو. نو دلته لومړی چې دی خپل ایمیل به ویریفای کړئ. دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو کله چې ایمیل ویریفای کړئ نو تاسو ته لاس بونس درکوي، ښه، تاسو ته په هغې کې بیا TRX راوځي. زه راځم دغه ویریفای باندې کلیک کوم او بیا به راشئ همدغه ویریفای ته، ویریفای باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ایمیل ته یو کوډ درومي، لاړ به شئ ایمیل ته او ایمیل ته چې کله لاړئ هلته به خپل ایمیل چې دی هغه به ویریفای کړئ. ښه، کله چې ایمیل ته راغلئ را به شئ دې ځای ته، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو ستاسو ایمیل چې دی هغه کنفرم شي او ویریفای شي. خو اوس به دغه هوم باندې کلیک وکړئ، ګو هوم باندې. کله مو چې ګو هوم باندې کلیک وکړ نو تاسو به بیرته همغه ځای ته بوځي. نو اوس به راشئ لومړی همدغه یو سپین چې دی یعنې یو ساعت کې تاسو هر یو ساعت کې کولی شئ دغه کوم هغه چې دی دا کلایم کړئ، جایزه چې دغه کلایم کړئ. دلته لیولونه تاسو کتلی شئ. اوس زه په لومړی لیول کې یم، صحیح ده، یعنې ما ته په هر ساعت کې 0.005 TRX راکوي. که چېرې که دوهم لیول ته لاړ شئ، دوهم لیول کې تاسو 0.01 TRX درکوي، دریم لیول کې 0.02، همداشانته لاندې نور لیولونه هم شته. دغه لیولونه چې دا په ګیم کولو باندې کېږي، صحیح ده، یعنې وروستی لیول چې دی، وروستی لیول کې تاسو ته په هر ساعت کې 0.8 TRX درکول کېږي. 5 TRX چې دی هغه $1 قیمت لري، صحیح ده. نو دلته لاندې دغه کیپچا ته لږ انتظار کېږو، دغه کیپچا چې ده دغه حل شي، دغه کیپچا چې ده دغه ترسره شو، صحیح ده، دغه ټیک مار علامه ورسره راغله. نو کله چې دغه کیپچا ټیک مار علامه ورسره راغله نو را به شئ دغه ځای ته، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو اوس کتلی شئ زما بیلانس چې دغه 0 دی، یو تر اوسه پورې TRX نه دي جمع شوي. نو زه راځم دا ځای باندې اوس کلیک کوم. نو اوس به ما ته TRX چې دی هغه جمع شي، تاسو کتلی شئ پاس TRX جمع شو، 0.01 TRX ماته جمع شو او یو ساعت وروسته بیا هم کولی شئ همدا ډول دغه ترسره کړئ او هر یو ساعت کې راځئ دغه کلایم کوئ، تاسو ته به TRX جمع کېږي. نو زه اوس راځم هغه لاس بونس چې موږ ته راکړي دي هغه لاس بونس هم اخلم. دغه ځای ته به راشئ، صحیح ده. نو لاندې به راشئ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده. موږ سره اوس لاس بونس چې دی هغه موجود دي. لس ځلې زه پرې کلیک کوم، ګورئ ما ته پاس نور TRX هم جمع شول بیا هم، او پاس ما ته TRX چې دی هغه جمع کېږي. خو زه دا ویډیو لږ سکیپ کوم او زه دغه ټول لاس دغه چې دی بونس چې دی دا ختموم.
ښه زما دغه لاس بونس هم ختم شول. تاسو اوس کتلی شئ پاس ماته دومره ټي آر ایکس جمع شول 0.11 ټي آر ایکس. اوس راځم ګیم ته. دغه باندې اوس موږ څنګه دغه باندې ګیم کولی شو. را به شئ دغه درې لیکو ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ځای ته راغلی نو بیا به راشئ همدغه ګیم برخې ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته ګیمونه دي. تر ټولو اسان ګیم چې دی دغه لومړی یو ګیم دی ښه ډایس دغه دا باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس دغه چې دا په همدغه ځای باندې پرېږدي صحیح ده. دغه کې بیا ګټه او تاوان هم زیاته ده ښه همداسې دا ځای باندې صحیح ده. دلته دغه ځای کې لاندې تاسو ته ښیي چې څومره ټي آر ایکس تاسو غواړئ چې د هغې مطابق ګیم ترسره کړئ. زه د ټي آر ایکس لږ ورته اضافه کوم. تاسو کتلی شئ لاندې اضافه کېږي 0.012 ټي آر ایکس. را به شئ همدغه پلی باندې به کلیک وکړئ دې ځای باندې. اوس زه ګورم چې زه ګیم به په سور خط کې چې شي نو موږ ګیم وبایلله ښه. اوس بیا هم ګورم یو څه نور هم اضافه کوم. په شنه خط کې چې شي نو دغه د ما ګیم وګټله دا ځل صحیح ده. تاسو پاس کتلی شئ ټي آر ایکس ماته یو څه زیات شول. یو ځل بیا هم ګورم لږ نور هم ور اضافه کوم. دا ځل بیا ما هم ګیم وګټل. تاسو پاس کتلی شئ ټي آر ایکس څومره زیات شول 0.11 ته ورسېدل. نو اوس یو څه رقم کوم امکان ده ولري دا ځل زه ګیم وبایلم صحیح ده. دا ځای باندې ما کلیک وکړ. دا ځل یو څه کم مې کړل بلکل ما ګیم وبایلله. دا ځل یو ځل بیا لږ ور اضافه کوم. دا ځل بیا ما هم ګیم وګټل. تاسو پاس کتلی شئ. دا ځل غواړم ما د ټولو ټي آر ایکس ګیم شروع کړم ښه یعنې 0.0 ته مو ورسول. دا ځل ګورم چې ګټم یې او که بایلم یې او ما هم بیا دا ځل وګټل. تاسو پاس کتلی شئ 0.40 ته 2 ته ورسېدل. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه ګیم ترسره کړئ. دا یو اسانه ګیم دی. نو ډیپوزیټ هم کولی شئ که چیرې که تاسو ټي آر ایکس دلته نه شئ جمع کولی نو ټي آر ایکس ورته رالیږلی شئ. دغه ځای ته راشئ دې ځای باندې کلیک وکړئ او دلته بیا ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ. کله مې چې ډیپوزیټ باندې کلیک وکړ دغه ادرس په کاپي کړئ صحیح ده. همدغه ادرس ته به ټي آر ایکس راولېږي. نو تاسو بیا کولی شئ په هغې باندې زیات ګیم ترسره کړئ او ویډرا هم 15 ټي آر ایکس ته همغه ځای ته به راشئ. همدغه لاندې ویډرا باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته لومړۍ خانه کې ټي آر سی شل چې د هغه به انتخاب کړئ. دویمه خانه کې به د بایننس څخه یا هم بایبیټ یا هر سره پي یا ټرسوالټي د هغه څخه د ټي آر سی شل یعنې ټرون ادرس کاپي کړئ. هلته به ورکړئ. دلته به ماکسیمم چې دا یعنې منیمم چې د هغه 15 ټي آر ایکس دي هغه به ویډرا کړي صحیح ده. له هغې وروسته به لاندې کیپچا چې حل شوه نو ویډرا باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به ویډرا په څو سیکنډو کې ورسېږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه پري ویب سایټ څخه ټي آر ایکس وګټئ. دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ویډیو هم در سره لایک کړئ. ډېره مننه.